په تیر ویډیو کې مونږه د گاوس لا ډیفینیشن وکړو دا غي میتھمیټیکل شکل مودي کو او د سرسری خبره مو په وکړه چې گاوس لا څه ته وایي. نو گاوس لا دا وایي چې د هر کلوزډ سرفیس نه داسې سرفیس چې پای کې سوري نه او هغه سرفیس کلوز یعنی که څه شی پکې دننه ګیر شو نو بیا پکې دننه ګیر دی کلوز سرفیس او داسې سوري پکې نه چې دا غینه سيزونه بار وتی شي که سوره هر څومره وړو کې هو هغه اجازه نشته. او سرفیس صحیح سرفیس دی پوینټس کلیکشن د سپیس 2 ډایمنشنل ایسته چې موږ واخلو دا سرفیس. نو کلوز سرفیس په کومو شکلونو کې دی شي سفیریکل هم کې دی شي باکس په شکل کې هم کې دی شي د الو د سرمنی په شکل کې هم کې دی شي کوګو هم کې دی شي. خو گاوس دا وایي چې هر کلوزډ سرفیس نه به د الکتریک فلکس نه دی چې بیولو د هر کلوزډ سرفیس نه به چې کوم الکتریک فلکس پاس کیږي نه دا نوټیشن دی دلته د کلوز سرفیس نه چې کوم الکتریک فلکس پاس کیږي الکتریک فلکس صحیح د الکتریک فیلډ او دغه سرفیس د ایریا ملټیپلیکیشن دی. څنګه ملټیپلیکیشن دی لږون ته په احتیاط ملټیپلیکیشن دی ډاټ پروډکټ او دسم نه دی چې بس ټوله ایریا در واغسته او ټول فیلډ سره د ملټیپلای کړه نه د ایریا ډایرکشن په مختلفو ځایونو کې مختلف دی مثلا سفیریکل سرفیس دی او الکتریک فیلډ هم ګډوډ دی او ایریا هم ګډوډ کې دی چې دلته الکتریک فیلډ په دغه اړخ کې او ایریا چې کوم ده نو هغه په دغه اړخ کې سمه ده او الکتریک فیلډ په دغه اړخ کې دی دلته الکتریک فیلډ چې کوم دی نه په دې اړخ کې دی او ایریا چې کوم دی نه په دې اړخ کې ده او زور پسې په هر ځای باندې الکتریک فیلډ او ایریا بدل انګلز جوړي دی یو بل سره دغه د الکتریک فیلډ ویلیو بدره د E1 وته وایا دلته ته E2 وایا دلته یو انګل جوړي تیتا 1 وته وایا دلته یو بل انګل جوړي تیتا 2 وته نو دا ټول نو د دې وجه مونږه انټیګریشن کو په سرفیس باندې نو هرې وړي اسینه چې کوم فلکس پاس کیږي هغه شو E ډاټ ډي ا او بیا دا دوه انټیګرل مطلب دا دی چې دا په دې 2 ډایمنشنل سرفیس باندې انټیګریشن دی سمه ده او دا انټیګریشن چې کوم دی دا په کلوز سرفیس دی نه دا بنگړې غونته مې د انټیګرل نه راتاو کړی دی نو دا ټول نوټیشن دی باقی خو بس صرف انټیګریشن دی په دغه سرفیس باندې نو هغه نه په فلکس راوځي خو نغه ویل دا سو ته وی اوس چې جواب به تاسو هر ځل دا راځي ته چې دا ډیر ګران انټیګریشن وکي نغه ویل جواب به سره دا راځي چې څومره چارج راګیر شوی دی په دغه سرفیس کې او هغه په اپسایلون 0 باندې ویشن تاسو سره به هر پیره دا جواب راځي. نو دا چارج چې کوم دی دا نیټ چارج دی په دغه سرفیس کې راګیر دی. نن په نننی ویډیو کې موږ دا کوشش کوو چې راځي کو چرته گاوس لا موږ یو فندامنټل لا وګڼو کوم چې دا په نیچر کې نو کله پوینټ چارج موږ له سوکرا کې الکتریک چارج او موږ ته داغه د الکتریک فیلډ نه پتا چې داغه د الکتریک فیلډ څومره پیدا کوي په یو پوینټ باندې نو د گاوس لا په مټ باندې موږ دا معلومولې شو چې د یو الکتریک د یو پوینټ چارج الکتریک فیلډ به څومره ها بس خیالم دی مسله سره پوینټ چارج راکړې شو او موږ ته وای راځي چې دلته یو پوینټ چارج واخلو یا دا او د تنوم ورکو کیو او څوک موږ نه دا تاسو کې چې کړه دې چارج نه ز یا r میټر لري ما دلته په دې پوینټ باندې نو تماته وایي چې دا الکتریک چارج څومره الکتریک فیلډ پیدا کوي نو د دې خو موږ ته جواب پته را موږ د کولم لانه موږ دا معلوم کړی چې دلته کوم الکتریک فیلډ پیدا کوي هغه برابر دی k q دغه چارج او ډیوایډډ بای r طاقت 2 سمه ده. نو دا خو موږ ته پته ده چې د الکتریک فیلډ چې دلته کوم پیدا کړی دی دومره دی. اوس مونږه داسې ځان نه جاړه کو مونږ وایي چې مونږ ته نشته پته چې د څومره الکتریک فیلډ پیدا کوي په دغه پوینټ باندې نو او مونږ ته صرف د گاوس لا پته ده چې د کلوز سرفیس نه د الکتریک فلکس چې کومه
ویلیو وي هغه د الکتریک چارج، یعنی موږ ته صرف دا لا پاته ده چې د یو کلوز سرفیس نه د الکتریک فلکس چې څومره وي هغه چې څومره چارج راګیر شوی په هغه سرفیس کې او په اپسایلون 0 باندې وویشه. سمه ده؟ نو موږ ته صرف دا لا پاته ده. نو آیا د دې لا نه مونږه د دغه فیلډ اندازه لګولی شو که دا مونږ ته نه وه پته؟ نو د دې خبرې جواب دی او، خو د یو لږ غونته کار به غواړي، او هغه کار دا دی چې مونږ ته د الکتریک فیلډ د ویلیو پته خو نشته، خو چونکې دا پوینټ چارج دی نو د الکتریک فیلډ د ډایرکشن په باره کې مونږه کم از کم داسې ارګومنټس او رښتینولي کولی شو. نو ګاوس لا به اسانه وي چې کله مونږ د الکتریک چارج ته اپلای کو، میتھمیټکس به اساني، خو کار ټول په ارګومنټس کې دی، په رښتینولۍ کې دی. نو راځئ چې د الکتریک فیلډ لپاره رښتینولي شروع کړو د پوینټ چارج لپاره. ما دا پوینټ چارج واخیستو. د پوینټ چارج مطلب دا دی چې د هیڅ ډایمنشن نشته، 10 کولمه دی که 15 کولمه دی، هر څومره دی، خو د یو پوینټ په شکل کې دی، یعنی دی نه په برخ کته باندې اوږد دی او نه ښي لاس ته او ګس لاس ته اوږدوالی پکې شته، بیخي یو پوینټ په شکل کې دی کیو. سمه ده؟ نو او تا نو د د الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه به خامخا چې کوم دی نو په هر اړخ کې یو شانی، یعنی د د الکتریک فیلډ هغه به په هر اړخ کې د ده نه راوتي په یو طریقه، یعنی څونه لاینز چې د ده نه راوتي دي په ترس بره او ښکته، یعنی په سپیس کې یو داسې ډایرکشن نشته دی چې هغه پلو به د ده نه زیاتې لاین راوتي او بل پلو به کمې، یعنی موږ وایي دا لاینز چې کوم دي د دې الکتریک چارج نه په دې طریقه راوځي. دا زموږ رښتینولي ده. دې ته وایي سیمیټري ارګومنټس. دا چارج پوینټ چارج دی، نو که زه الکتریک فیلډ لاینز راښکاږم نو د ریډیل لاینز نه علاوه د ریډیل لاینز زه دفاع کولی شم که ریډیل لاینز زه راکاږم، یعنې دغسې، یعنی زه که دغسې لاینز راکاږم د الکتریک فیلډ دپاره نو د هغې زه په اسانه باندې رښتینولي کولی شم. د دې په مقابله کې که ما دا پوینټ چارج واخیسته دلته او ما دا لاینز راښکل چې د دې الکتریک نه لاینز داسې راوتي دي او یعنې دې خوا ډېر لاینز تللی دي او دې خوا ته صرف 2-3 لاین تللی دي یا یو څو، او په دې طرف کې ته یو لاین تللی دی، دې خوا بیخي لاین نشته دی دې ریجن کې. نو دا زه په کوم بنیاد ویلی شم؟ دا چارج چې کوم دی دا پوینټ چارج دی، نو د په سپیس کې دغه غاړه ولې زیاته خوښه کړې ده او دا غاړه چې کوم دی نو هغه ردي کړې ده. د دې خو زه دفاع نشم کولی، یعنی ډیفنس کولی شم د داسې خبرې، یعنی په کوم بنیاد باندې زه وایم چې داسې الکتریک فیلډ لاینز پاسیبل دي؟ نو دا پاسیبل نه دي. یا زه دا ووایم چې زه یو الکتریک چارج واخلم په سپیس کې دلته، او زه دا ووایم چې د دې الکتریک فیلډ لاینز چې کوم دي هغه راوتي دي ریډیلي نه دي، خو هغه داسې شوي دي، دا قسمه لاینز راکاږم او ریډیل لاینز نه راکاږم. د دې به ماته ګرانه شي ډیفنس کول، یعنی په کوم بنیاد زه وایم چې د چارج الکتریک فیلډ بیا هغه خبره ده چې دا طرف په سپیس کې او دا طرف د ولې خوښ کړه چارج. آیا په چارج کې څه داسې پراپرټي شته چې هغه بایس دي، هغه دا طرف او دا طرف زیان خوښوي په سپیس کې او دا طرف او دا طرف یې نه دی خوښ، هلته الکتریک فیلډ لاینز نه دي پیدا کړي؟ خیال دی. نو مونږ هغه ټول الکتریک فیلډز وجلی شو، د هغې خلاف ارګومنټس ورکولی شو چې هغه ریډیل نه وي. نو دا ډېر ضروري دي. کله چې مونږ پوینټ چارج واخیسته نو پوینټ چارج چې کوم دی نو د هغه ډایمنشنز نشته دی،
وګدواله پلنواله غټواله دنګواله پکې نشته دی نو په دې وجه باندې الکتریک فیلډ په کار ده چې په سپیس کې یو شان په سپیس په هر ډایرکشن کې یو شانی بل د الکتریک فیلډ لاینز چې کوم دي نو هغه کاږه واږه نشي کېدای ځکه چې د هغې سره بیا دغه مسله پیدا شي چې د الکتریک فیلډ لاینز یو پلو ولې کوږ شوی دی الکتریک چارج کې خو داسې پراپرټي نشته خو پوینټ چارج دی نو دا پوینټ چارج چې ما واخیسته نو ستاسو سره ما دا رښتینولي وکړه تاسو به ما سره منئ چې د الکتریک فیلډ مثال په توګه باندې په دې پوینټ باندې زه واخلم نو دی به په دغه ډایرکشن کې ریډیل صحیح شو نو دا ما ستاسو سره رښتینولي وکړه اوس موږ په دې رضا شو اوس راځئ چې دغه سړي تپوس له راشو چې موږ نه تپوس کړی چې آر ډسټنس باندې لرې دا الکتریک چارج کیو چې کوم دی نو څومره الکتریک دا کوي په دې پوینټ باندې صحیح ده په دې یو پوینټ باندې پی باندې ښه سړي دا تپوس وکړو چې په دغه پوینټ باندې څومره الکتریک فیلډ پیدا کوي ای د دې خبرې جواب ورکولو نه مخکې تا سوچ وکړه نو تا وویلې چې یاره ما سره خو یو لا شته ګاوس لا خو هغه خو یو پوینټ ته نه دی اپلای کیږي دلته هغه خو د یو کلوز سرفیس دپاره او هغه وایي چې څومره چارج انکلوز کړي هغه سرفیس ډیوایډډ بای اپسایلون زیرو نو تا چې سوچ وکړو نو تا وویل چې دا خو پوینټ چارج دی دې سړي خو د یو پوینټ تپوس وکړو چې په دې پوینټ باندې څومره فیلډ دی خو دغسې پوینټ خو زه به لا شی پیدا کولی شم چې ډسټنس آر ځکه چې دا خو پوینټ چارج دی نو الکتریک فیلډ چې دلته څومره ویلیو ده په دغه پوینټ آر باندې نو کو دې بل طرف ته زه په پوینټ آر باندې ډسټنس آر باندې یو پوینټ واخلم نو د الکتریک فیلډ ډایرکشن خو موږ ته پته چې ریډیل وي د چارج نه لرې خو ویلیو خو بیا هغه عمرې څومره چې په هغه پوینټ ده یعنې که دلته ویلیو لسي نو دلته به هم ویلیو لسي ځکه چې یو عمره ډسټنس دی نو چارج به ولې هغلته زیات فیلډ پیدا کوي او دلته به کم پیدا کوي ځکه چې دواړه پوینټس خو یو عمره لرې دي د چارج نه او چارج پوینټ پارټیکل دی نو په هغې کې خو دا یعنی بغض نشته دی دا بایسنس پکې نشته دی چې هغه پوینټ باندې به زیات فیلډ پیدا کوي په دې به کم پیدا دا یو بل ارګومنټ شو نه نو تا بیا چې سوچ دې کو نو تا ویل چې دا خو بلا شی پوینټس پیدا کولی شم چې صرف دومره ده چې پوینټس د دې چارج نه په ډسټنس آر باندې دلته یو پیدا کړم تر څو چې پوینټس ډسټنس آر لري د چارج نه هلته به د الکتریک فیلډ ویلیوز چې کوم وي نه هغه به یو عمره صحیح ده نتال چې سړي خو تپوس د یو پوینټ کړی دی خو ما سره خو په میلیونونو پوینټس پیدا کولی شم چې په هغې د الکتریک فیلډ ویلیو دا تو سیمیټري ارګومنټس ورکوي صحیح ده نو یو سیمیټري ارګومنټ دا سو چې دا فیلډ به هر ځای کې د ریډیل ډایرکشن کې یعنې که د چارج نه موږ یو ریډیس یو ډسټنس راکاږو په دغه لاین باندې وي دویم ارګومنټ د دا ورکو چې په ډسټنس آر مطلب دا دی چې کو په هر ډایرکشن کې په سپیس کې ته ډسټنس آر لري د دې چارج نه نو د فیلډ ویلیو به که یو ځای باندې لسي نو په بل ځای کې به هم لسي په بل ځای کې به هم لسي یو ویلیوز به یو نو بیا تا وویل چې که په دغه میلیونونو پوینټس باندې دغه میلیونونو پوینټس زه یو بل سره راجمع کړم نو آیا د دې نه به کلوز سرفیس جوړ نشي ولې به جوړ نشي دلته خو ما د یو لاین په شکل کې سرکل شو خو د دې سکرین نه بار ډسټنس آر په سکرین کې دننه ډسټنس آر او دغه ټول پوینټس چې راجمع کې نو ستاسو خیال دی چې د یو پوینټ نه موږ په ډسټنس آر باندې پوینټس واخلو هر طرف ته په سپیس کې د دې پوینټ نه موږ په ډسټنس آر باندې پوینټس واخیستو هر طرف ته په سپیس کې نو د هغې نه یو سفیریکل سرفیس جوړ شي سمه ده سفیریکل سرفیس جوړ شي چې دا پوینټ په سنټر باندې دام ډسټنس آر دی دام ډسټنس آر دی دغم ډسټنس آر دی سفیریکل سرفیس ته جوړ شي سمه ده نو تا وویل چې آها اوس خو ما سره ګاوس لا ته لوبه جوړه شوه ما ګاوس لا څه غواړي کلوز سرفیس غواړي او بیا په کلوز سرفیس باندې انټیګریشن چې وکړي نو د هغې ریزلټ موږ ته پته ده
ها کلوز سرفیس اوس په دې کلوز سرفیس کې څومره چارج راګرځي نو په دې کې خو موږ ته پته ده چې چارج کیو موږ په کې خیره په سنټر باندې نو دا چارج دا خلاص ته چې کوم د ګاوس لا ایسه شو دا خو کیو شو دا چارج پکې راګرځي او په اپسایلون 0 باندې ویشلې نو خې خلاص خو د ایکویشن آسان شو اوس راځه د ګس لاس ته د ګاوس لا ای دا ډي ای په کلوز سرفیس باندې چې اوس راځي چې دا شکل بیا جوړ کو دا زمونږ غ سفیریکل سرفیس شو کوم چې بدل تر سرکل په شکل کې ښکاري خو تاسو ته پته چې دا سفیر دی ها او دا یغه چارج دی په سنټر پروت دی کوم چې پکې راګیر شو دلته په هر پوینټ باندې الکتریک فیلډ چې کوم دی نو هغه ریډیل دی یعنی که دا دی خو د سفیریکل سرفیس تاسو ته پته ده چې د دې ایریا چې کمی هغه هم ریډیلي ډي ای صحیح ده یعنی په هر ځای باندې چې لږ غونته ایریا واخلي او هغې ته پرپینډیکولر ډرا کړي نو هغه به د ریډیس په ډایرکشن کې نو الکتریک فیلډ هم د ریډیس په ډایرکشن کې دی ډي ای ام یعنی په هر پوینټ باندې چې کوم ډي ای دی دلته چې کوم ډي ای دی دا شین او ای چې کوم دی هغه یو بل سره پیرالل دي نو کو الکتریک فیلډ ډي ای دلته او الکتریک فیلډ دلته یو بل ته پیرالل دي سمه ده کو دلته دی واغېستو نو ډي ای چې کوم دی هغه ریډیل دی او الکتریک فیلډ هم ریډیل دی نو چې څنګه موږ د سفیر په سرفیس باندې تاویږو نو د ډي ای ډایرکشن بدلیږي ځکه چې ریډیل ډایرکشن بدلیږي خو ورسره د الکتریک فیلډ ډایرکشن هم بدلیږي دواړه یو بل ته هم نو دا ګس لاس چې د ګاوس لا دی دا راته آسان شو ای ډاټ ډي ای برابر شو د ډبل انټیګرل په کلوز سرفیس باندې او ای ډاټ ډي ای ای میګنیټیوډ ډي ای میګنیټیوډ او کوساین 0 ډیګري ځکه چې ډي ای او ای یو بل سره پیرالل دي هر ځای کې سمه کوساین 0 د 1 برابري دا انټیګرل نور هم آسان شو ای ډي ای اوس بل رښتینولۍ له راشه د دې انټیګریشن په دوران کې دا ای چې کوم دی مونږ د سرفیس باندې زو د یو ځای نه بل ځای ده خو د ای ویلیو چې دلته څومره ده دا پوینټ هم د چارج نه ډسټنس آر لري دی دا پوینټ هم د چارج نه ډسټنس آر لري دی نو که د ای ویلیو دلته لسی نو دلته به هم لسی دلته به هم لسی د انټیګریشن په دوران کې دا ای نه بلې کانسټنټ دی نو دا موږ د انټیګریشن نه رابار کولی شو نوره خبره اسانه شوه انټیګرل په سرفیس باندې صرف په ایریا باندې انټیګرل شو نو د دې مطلب دا دی چې دا وړي وړي ایریا زه را جمع کم انټیګریشن مطلب خو جمع کول دي دا ایریا ورسره دا ایریا را جمع کوم ورسره دا ایریا را جمع کوم د سفیر نه ګیر چاپیره نو څه به دې جوړ شي د سفیر سرفیس ایریا به دې جوړ شي نه خو موږ ته پته ده نو انټیګریشن ته ضرورت نشته ټوله سرفیس ایریا د سفیر چې کمی نو هغه څلور ځله پای ځله د هغه سفیر د ریډیس طاقت 4 پای آر سکویر چې وایي نو انټیګریشن وشو نو راځي چې اوس ګاوس لا ته لاړ شو نو ګاوس لا دا وه چې په یو کلوزډ سرفیس باندې کله مونږه د الکتریک فلکس انټیګریشن وکړو نو ګاوس وایي چې ستاسو سره پکار ده چې هر ځله جواب راشي چې هغه سرفیس کې څومره چارج راګیر دی او په اپسایلون 0 باندې ویشلی نو مونږ چې خپل حساب کتاب وکړو نو د ښي لاس ته خو دا خو مونږ په ښکاره په ننداره دا خپل چارج پکې راګیر کو کیو نه خو کیو دی مونږ په دې کلوز سرفیس کې راګیر شوی دی اپسایلون 0 نو دا خو ښی لاس شو دا ګس لاس ما انټیګریشن وکړو دلته ستاسو خیال دی نو د ګس لاس نه راغی ای ځله 4 پای تار طاقت 2 نو دواړه غاړه مثال کړو نو اوس
منګه د سیو کو چې موږ وایي چې په دې کې خدا ای چې کم دی د دې لپاره موږ د ایکویشن سالو کولی شو نو ای برابر شو کیو او 4 پای اپسایلون 0 زله آر طاقت 2 نو تاسو ته ما ویلو چې دا 1 over 4 پای اپسایلون 0 دا د کې برابري صحیح شو نو زمونږ دا فیلډ شو کې کیو په آر طاقت 2 ویشلې خیال هم دی نو تاسو به وایئ دا په کوم ځای باندې فیلډ دی دا په هر هغه پوینټ باندې فیلډ دی د چارج کیو نه لري چې هغه په ډسټنس آر باندې دی نو څومره پوینټس دي په ډسټنس آر باندې دی چارج نه په میلیونونو څومره پوینټس چې یو سرفیس د یو سفیر په سرفیس باندې کېدی شي په هر پوینټ باندې تاسو پته ولګي چې په ډسټنس آر باندې دغه آر سایز څومره دی هر څومره شي صحیح ده نو موږ ان جنرال د الیکټریک فیلډ لپاره سولوشن د میګنیټیوډ لپاره سولوشن راويستو د گاوس لا نه کومنګ ته نو راځي چې بیا لاړ شو خپل اوریجنل کوېسچن له یعنی دا هم ته پته و چې الیکټریک فیلډ دومره دی خو دلته موږ ځان نه جاړه کړو موږ ول موږ ته پته نشته دی چې الیکټریک فیلډ دومره دی دا خو د کولم لا نه موږ ته پته و خو دلته موږ ویل چې راځي موږ ته نور څه پته کو د گاوس لا معلومه شوی وي او موږ ته دا نه پته چې الیکټریک فیلډ د یو پوینټ چارج څومره په ډسټنس آر باندې نو د رښتینولۍ په ذریعہ او د گاوس لا د استعمالولو په ذریعہ په مټ باندې مونږه دا معلومولای شو چې یو پوینټ چارج په ډسټنس آر باندې څومره الیکټریک فیلډ پیدا کوي